ښه، لکه څنګه مو چې ولیدل زموږ په لاس کې هډوکي دي. کوچني هډوکي شته، متوسط هډوکي شته، غټ هډوکي شته. هر هډوکی په خپل وخت خپله دنده ترسره کوي. د دې هډوکو اړیکه د عضلاتو، د ټینډنس، د وینې د رګونو او د عصبي ریشو سره ډیره اساسه ده. که چیرته ستاسو لاس صدمه ویني، مثلا یو نفر په غوسه کیږي او په بوکس باندې دروازه وهي چې د دې له امله د ده هډوکی ماتیږي، کیدای شي د دې هډوکي دا ماتېدل شدیداً صدمه ورسوي د ده د وینې رګ ته، یا شدیداً صدمه ورسوي د ده عصبي ریشې ته، یا ټینډنس ته، یا عضلاتو ته. ځکه کله چې هډوکی دننه ماتیږي دا په یو چاقو، تیز چاقو کیدای شي بدل شي او هر څه وشکوي. یو نفر چې هډوکی مات شوی دی، نه یوازې دا چې هډوکی مات شوی، د ده د هډوکي د ماتېدو له امله د وینې رګ شکېدلی. ته ګورې چې لاس یې بېحده وحشتناک پړسېدلی دی، تک سور دی. اکثرا ډاکټران چې د استدراج دوره کې دي د داسې پیښې په لیدو سره زوفتېږي چې دا وحشتناک حالت وي. یا یو نفر ګوري چې وایي چې والا ډاکټر صاحب هډوکی مې مات شوی خو اوس مې ورسره پوره لاس حرکت نه کوي او هېڅ د درد احساس نه کوم. همدغه هډوکی چې دننه مات شوی دی وروسته د هغې نه عصبي ریشې ته صدمه رسولې، عصبي ریشه یې قطع کړې، او کله چې عصبي ریشه قطع کړه نور دا د درد حس نه کوي. یا په ځینو حالاتو کې همدغه هډوکی کیدای شي چې غوښه وشکوي چې دا په خپل ذات کې نور اساسي مشکلات رامنځته کولی شي. اوس راځئ چې د لاس د هډوکو سره د آشنایۍ نه وروسته یو ځل د پښو هډوکو ته هم مراجعه وکړو، ځکه په پښو کې هم جالبه هډوکي دي. او تر ټولو مهمه خبره چې ده چې په پښې کې تر ټولو ځواکمن هډوکی هم پروت دی. یو ځل یې ګورو. تاسو وینئ چې د خپې د فیمور هډوکي بهرنۍ سیمه درښایم. بهرنۍ سیمې ته یې کمپک بون ویل کیږي. د اوږد هډوکي وروستۍ سیمې ته ایپیفیسس ویل کیږي. دا د لوی هډوکي د وروستۍ سیمې ته وایو او دا سیمه د لوی هډوکي د ډیافیسس په نوم یادیږي. دا د پښې ښکته برخه ده او دا هډوکی چې ورته ټیبیا ویل کیږي. او زه کمپک بون لمس کوم، یعنی د هډوکي بهرنۍ سیمه. تاسو دلته او دلته توپیر سره لیدلی شئ. دې نسج ته پیریاسسټیوم ویل کیږي او ما له کمپک بون نه لرې کړې ده. کمپک هډوکی وینئ چې پکې مې یو سوری درته کړی دی. دا دې لپاره چې تاسو یې دننه سیمه وشئ لیدلی، او که یې وګورئ نو پوهیږئ چې ډیر نازک دی نسبت ظاهر ته یې. او تاسو باید دې نه پوه شئ چې هډوکي ته مو ډیر پام وي چې مات نشي، کنه خبره خرابه ده. دلته هم د پورتنۍ سیمې یوه پرې شوې حصه درښایم. دلته تاسو د کمپک هډوکي نازکوالی سم لیدلی شئ. دا نرم ژیړ انساج دننه، زه به یې لږ راوباسم. دا ریښتینې ژیړ بونمیرو یا د هډوکي ماغزه دي. که چیرته د هډوکي دننه سیمې ته ژور کاته وکړو، تاسو د لګنې خاصرې او پښې پورتنۍ هډوکي دلته لیدلی شئ. نو زه غواړم دلته د هډوکي دننه سیمه ووینم او د هغو انساجو ته کتنه وکم. دا هډوکي خو مې تاسو ته ښودلي دي، خو که چیرته تاسو دلته ووینئ نو تخریب شوي دي. نو له دې لارې مونږ کولی شو د هډوکي دننه سیمه ووینو، یا هڅه کوم چې تاسو ته یې وښایم. نو راځئ توکل په خدای زوم کوو یې. وګورئ د هډوکو دننه انساج څومره ښکلي دي. ماته یې د ننګرهار تروشه پنیر را یاد کړه. هغوی هم همداسې شکل لري. په هر حال دې سیمې ته سپنجي بون هم وایي. او که چیرته تاسو وشئ کولی دننه یې ووینئ نو په همدې شکل نور ساختمانونه هم لري. د پښو هډوکي مو ولیدل او پښې ډیر زیات مهم دي. اکثرا وایي چې که چیرته تاسو غواړئ په سپورټ او په رزمي برخه کې ناکام نشئ او ماته نه منئ، نو تاسو باید د پښو نه ونه غورځېږئ. هر هغه انسان چې په رزمي لوبه کې د پښو نه وغورځېد هغه لوبه بایللې. که چیرته یو انسان د پښو نه ونه غورځېد هغه ته څوک ماته نشي ورکوی. محمد علي چې یو مشهوره بوکسر و، ځکه تر ټولو مشهوره فرد و چې د ده د پښو حرکات یا رقص پا چې ورته وایي دا تر ټولو سری و. ولې په پښو کې تر ټولو مهمه برخه نی یا د پښو سترګه ده. زه غواړم دا د پښو سترګه تاسو لږ په جزئیاتو وګورئ، وروسته د هغې نه ورباندې بحث کوو. د انسان زنګون دلته چې تاسو ورته ګورئ انټریور سیمه ده یا د زنګون مخکینۍ ساحه. که یې زه راتاو کم دا لټرل سیمه ده یا د زنګون بهرنۍ برخه. بیا دا پوسټریور سیمه ده
یا د زنګون شا او بالاخره میډیل سیمه یا د زنګونونو دننه سیمه لرو. تاسو دا هډوکي هم وینئ، پورته چې ورته فیمور هډوکی وایي. دا د انسان په ټول وجود کې ستر او ځواکمن هډوکی دی، کوم چې د زنګون پورتنۍ سیمه جوړوي او ورسره وصل دی. او ښکته تاسو دوه هډوکي لرئ، ټیبیا چې نازک او منځنی هډوکی دی یعنی د زنګون دننه دی، او تاسو فیبولای لرئ دلته. یو بل هډوکی دلته دی، زه یې وهم چې یې وګورئ. دې ته پیټلیا ویل کیږي یا د زنګون سترګه. که یې زه پوستکی لرې کم دننه یې تاسو وینئ. دا پیټلیا ده چې د فیمور سره بیا وصل کیږي او تاسو دلته وصل کیدونکي انساج وینئ چې پیټلیا سره وصل شوي دي او ورسره د پیټلیا نه ښکته هم دا انساج شته دی. دا یو دوامداره وصلیدونکې سیمه ده چې پیټلیا یې په منځ کې پرته ده او د همدې امله دا سیمه ډیره ځواکمنه او مهمه ده. او دوی ته کوادیر سپیسس ټینډنس هم ویل کیږي، یعنی د کوادیر سپیسس عضلات دلته پیټلیا سره وصل شوي دي چې دا پورته سیمه جوړوي. ښکته ته مونږ پیټلیر لیګمنټس وایو، چون پیټلیا د ښکته ټیبیا سره وصل کوي. نو دلته چې کوم عضلات دي د ټینډنس په واسطه له هډوکو سره وصل کیږي او لیګمنټس بیا دوه هډوکي یو بل سره وصل کوي او د همدې ساختمان له امله د دې سیمې کشش او خلاصوالی ترسره کیږي چې کله حرکت وکړي او کله ثابت پاتې شي. نو ټینډنس د حرکاتو رامنځته کولو کې او لیګمنټس د حرکاتو محدود کولو کې اساسي رول لوبوي. دلته تاسو ته شاته ځینې لیګمنټ ښایم. مونږ فیبولر کولاترال لیګمنټس لرو چې فیبولا پورته فیمور سره وصل کوي او که چیرته تاسو وغواړئ خپله پښه په دې لوري وغځوئ نو همدا یې مخنیوی کوي چې په دې لکه پړی فشار راځي او اجازه نه ورکوي پښه په دې لوري حرکت وکړي. که بل لور ته راشو، تاسو دلته ستر لیګمنټس وینئ چې ورته ټیبیول کولاترل لیګمنټس ویل کیږي. دلته هم که چیرته موږ هڅه وکړو په دې لوري وښوروو، دوی کلک کیږي او موږ ته په دې لوري د خوځښت اجازه نه راکول کیږي. نور لیګمنټس هم شته دی چې زه یې تاسو ته ښایم. دا پوستکی لرې کوم، شاید تاسو ته یې لیدل سخت وي. زه دا هډوکی ښکته کوم تر څو یې په سمه توګه وشئ لیدلی. تاسو د زنګون دننه لیدلی شئ. زه یې درښایم دقیقا دلته. ما ته یې لیدل سخت دي، خو دلته لیګمنټ دی چې ورته انټریور کروشیټ لیګمنټ ویل کیږي او شاته یې بل لیګمنټ دی چې ورته پوسټریور کروشیټ لیګمنټ وایي یا ساده ACL او PCL. نو تاسو دلته دواړه ولیدل چې ACL ټیبیا له حده ډیر مخکې کیدو نه چې فیمور نه ډیر وي مخنیوی یې کوي. نو که د یو چا د پښې ښکته هډوکی رامخته شو یعنې نوره دا سیمه کار نه کوي. او بیا PCL برعکس ټیبیا نه پرېږدي چې شاته د فیمور نه ډیره لاړه شي. ځینې لیګمنټس شاته هم شته دی. تاسو ارکیوټ پاپلوټیل لیګمنټ او اوبلیک پاپلوټیل لیګمنټ لرئ. دا شاید ډیر ځواکمن نه وي خو د زنګون شاتنۍ حصه حمایه کوي.